کله چې د بدر په جهاد کې د مشرکینو غټ غټ مشران مردار سول ووژل سول ستې غاسونه او هغه اوښانې چې پاتې وې مکې ته به راغلل مکې مکرمې په دې کوڅو کې به د اوښانې هغه کولې چې بیا هغه راپو یادول بیا چې زړل به یې چغې به یې پې باندې وهلې داسې زړل به حتی اذا اخذنا مترفیهم الله وایي چې دوی هغه مشران موږ متنعمین مشران یې ترې واخلو عذاب باندې اذا هم یا دوی چغې ویل چې زړاوي پسې کې زړل به یا دوی مشران ورته ویل یا نور پاتې مشرانو چې دا کارونه مه کوئ ځکه مسلمانان خبرېږي هغه په موږ خوشحالېږي چې څنګه وکړوله یا ثمر دې ته وایي طالبانو چې ماخوستان د لمانځه نه وروسته مجلسونه کوي قیسې کوي نو دوی به داسې کول طالبانو کبر به یې کوه د ماخوستان مجلسونه به یې ټول د رسول علیه السلام او د صحابو او د مسلمانانو په ضد او د قرآن په ضد کول چې قرآن کې داسې راغلي دي خندل به یې ملنډې به یې کولې طالبانو روح الماني دلته هغه نقل کړی چې ابوطالب د رسول علیه السلام نکاح تړله او نکاح کې چې کومه خطبه ویلې هغه خطبه کې یوه خبره داسې وکړه ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل الا رجح به النبي علیه السلام دومره د لوړې مرتبې سړی ده چې هر چا سره یې وتړي دی پې درندېږي خو دې نه معلومه شوله چې په هغه زمانه کې هم دته د دومره لویې مرتبې خو ښه یې پېژنه یم نو بیا ولې تاسې خبر کوئ ام یقولون به جنة او که وایئ تاسې چې دی لیونی ده بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارهون ولو اتبع الحق که تابعداري وکړي حق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم مورزون دلته طالبان یو خبره د سره واوریا دا صورت بخلاص کو طالبان بیا بدمه کو څنګه مخاشه او کنه اسانه د چینه بیا به نور روسته بیا دمه نه طالبان ورونو دلته یو قاعده باندې تاسو ځان را سره پوي کوي مخکې ما درته ویلي علامه سید قطب رحمه الله په علم د اجتماعیاتو باندې ډېر غږېږي ها دلته یوې خبرې کوي طالبان ورونو حق یو وي که ډېر یو وي که نه او د انسانانو اهواوې خواهشات بیل بیل وي د ځان ته خواهشات دي د ځان ته د ځان ته د ځان که د ایو خواهشات طالبانو ومنل سي دلته داسې وایي مثلا دا کار څنګه وکړو هر سړي خواهشاتو ته یې پرېږدي طالبانو نو څوک به سي ګډه وډه به سي که نه نو الله عز وجل دې ټولو انسانانو په مزاجونو خبر ده نو الله عز وجل دې ټولو انسانانو ته یو قانون راولو تاسو طالبانو دیموکراسي غږ ته وګورئ چې د دیموکراسي اوس طالبانو ورونو د دیموکراسي نظام داسې د دیموکراسي داسې وایي د خلکو حکومت په خلکو باندې قانون به خپله څوک جوړوي خلک به یې جوړوي نو چې خلک قانون جوړوي د افغانستان 30 میلیونه څوک خلک دي نو طالبانو د 30 میلیونه لري ځان ته خواهشات نو ځان ته خواهشات فساد راځي طالبانو نو ښه خبردار ده حق باید یو وي هغه رب د ولس د قانون جوړ کړي طالبانو ورونو چې هغه د دې ولس په دې نبض باندې پوه ده نو رب راغی طالبانو یو قانون یې جوړ کړي که د هر چا خواهشاتو باندې لاړ شي خبر خرابېږي رب یو قانون راولېږي د ټول انسانان دې له دې سره ځان عیار او که داسې چل وکړو چې نه انسانان د قانون جوړ کړي له هغې سره دې نو بیا طالبانو ځکه نشي کېدلی د هر چا ځان ته خواهشات انسانانو خواهشات نه مصدر د قانون او د قاعدې به طالبان والله عز وجل ځکه هغوی ته د ټولو انسانانو څوک معلوم نبض معلوم د طالبانو ورونو نو دا د اجتماعیاتو لپاره یوه قاعده شوله علامه سید قطب رحمه الله اوس به پوی کوم هم پې باندې نو قانون الله را لېږلی خواهشاتو د هر چا ته اعتبار بس الله چې کوم قانون راولېږي ټول انسانان د هغې ته تابع دي ولو اتبع الحق نو طالبانو ګوري تاسو خواهشات دې د حق تابع سي که حق دې د خواهشاتو تابع سي ولو اتبع الحق که تابعداري وکړي حق د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم مورزون ام تسألهم خرجا آیات غواړي رسول الله سلام لدوینا تنخوا انتو چې دوی ته کوم دعوت کوي تنخوا ترله غواړي نه فخراج ربك خير خراج رب دې تا خیر ده وهو خير الرازقين الله خیر د رازقین نبی علیہ السلام چې کوم دعوت کو طالبانو ورونو چا تنخوا ورکول نه خو طالبانو الله رسول صلی الله علیه وسلم ته هر چا نه ښه ساتي نو طالبانو ورونو که تاسو رښتونې معنا باندې د نبي وارثان ځان ګرځول غواړئ الله عز وجل طالبانو دین مقصد رسول هدف وګرځوئ ما طالبانو د الله سره دا وعده کړې چې زه ملا صاحب طالبانو تر اوسه مې په درس تنخوا نه ده اخیستلې خو الله له هغې لارې نه ډېر راته برابره کړې ده چې مدرسو کې ملیانو ته تنخوا ورکوي اوس زموږ مدرسه کې چې ټول استادانو ته تنخوا ورکوي ما ته چې څوک پیسې راکوي د درس په مقابل کې نه راکوي طالبانو ورونو هغه تر دوی نه طالبانو 3 چنده دی بس دا د الله عز وجل طالبانو یو ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ما طالبان سپینګری بابا راکوي څه ورته وایي د ملت بابا سپینګری خو پېژنئ طالبان وان الذين لا يؤمنون بالاخره دوی طالبانو بانک ته پسې ورځي که نه بانک ته ورځي کاټي ورته نیوالي ماتې طالبان دلته راځي سپینګری بابا د ملت سره ولي
ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن صراط لناكبون. ان الذين كسان چې ایمان نه لري په آخرت عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم الله وی ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. دا داسې چل و طالبان ورونو په مکې مکرمې کې نبی علیه السلام یو ورځ بیت الله سره نږدې مونځ کو، د بیت الله سره نږدې مونځ کو طالبان ورونو. نو د مکې مشرکینو دلته اوښه لنګسې وه، د هغې پیروان د رسول الله په څټ کې ورواچو، رسول الله په سجده و، اتې خندل. فاطمه رضی الله عنها راغله، هغه یې ترې رالرې کړ، نبي علیه السلام ښېرا وکړله دوی ته چې الله پاکه پر عذاب یې ونیسي. د طالبانو دوی باندې داسې هغه راغله، غریبي راغله، قحطي پرې راغله، اسمان ته به یې چې کتل دود به ورته ښکارېده، وږي به ول ډېر. نو الله وایي بیا ډېرې زارۍ وکړې نبي علیه السلام ته. ولو رحمناهم الله وایي که په دوی رحم وکړو، وکشفنا لرې کما له دوی نه ما هغه عذاب چې په دوی باندې کوم ضرر ده، لجو بیرته ورګډ بسي په خپل سرکشۍ کې یعمهونه سرګردانه، بیرته به طالبانو هغې ته ورګډ سي، سرګردانه به پکې بیایي. دوی همداسې دي چې په عذاب کې الله ورپو یاد سي چې هغه تېر لرې کې بیا بیرته تېرېږي. ولقد اخذناهم بالعذاب ونیول دوی موږ په عذاب، فما استکانوا لربهم وما يتضرعون. فما استکانوا دوی عاجزي ونه کړله رب لره او نه یې تضرع وکړ. فما استکانوا لربهم نتسلیم سول رب لره او نه یې عاجزي وکړله. حتی اذا فتحنا علیهم بابا تر دې چې راخلاصه مو کړه په دوی باندې دروازه، چې هغه دروازه خاونده د عذاب و سخت. اذا هم فيه مبلسون ناګهانه دوی حیرانول. هو الذي انشأ لكم السمع الله غذات چې پیدا کړي تاسې دپاره سمع ده، والابصار والافئده زړونه قلیلا ما تشکرون لږ خو د الله شکرانګي ادا کوي. وهو الذي ذرأكم في الارض الله غذات چې پیدا کړي تاسې په مځکه کې، والیه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. بل قالوا دوی ویلې مثل ما قال الاولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا دغه وعده سوي مونږ سره او د مونږ پلرونو سره همدغسې. ان هذا الا اساطير الاولين. قل ورتوایا لمن الارض ومن فيها چالر بیم زکه وغه چې پکې دي ان کنتم تعلمون سيقولون لله. قل ورتوایا فلا تذكرون. قل ارتوى من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله. قل ارتوى فلا تتقون. قل من بيده ارتوى من بيده ملكوت كل شيء دی چا په ید کې دي ملک بادشاهي د هر شي، د ټولو شیانو بادشاهي دي چا په ید کې ده. وهو يجير الله پناه ورکوي خلقو ته، ولا يجار عليه الله په مقابل کې چاته څوک پناه نسي ورکولی. إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل ارتوى فأنا تسحرون. نو چیرته ګرځېږئ بل آتیناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بلکې مونږ تکړی دوی ته په حق او دوی په دې حق باندې کفر کوي. ما اتخذ الله من ولد اذن ولا الله ولد وما كان معه من إله او نسأل الله سره بل الله. اذن کوي بالفرض لذهب كل إله بما خلق. هر الله چې خالق چې کوم شی پیدا کړي هغه به وړي وو. ولعلى غالب سویو بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغیب والشهاده فتعالى عالد الله عما لغسنه چې دوی شریکو سره نیسي. قل ارتوایا ای رب دیما اما ترینی ما یوعدون یا براوینی ما تاغه چې له دوی سره وعده کول کیږي. رب قل ارتوایا ای رب دیما اما ترینی کچرته تراوینی ماته هغه عذاب چې تی له دوی سره وعده کوي. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. یعنی هغه وعده چې تعالی د قوم سره کړي پیراولي، ای رب ما بیا په دغه قوم کې مګر ځوي له دوی سره یو ځای مخه لا کوه. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا منکیو على أن نريك فهغه شی باندې چې دروینو تا هغه چې وعده کو قادر یو. ادفع دفعك بالتي فهغه چې خد سیئه په دفعك نحن اعلم بما يصفون. من عالم یو په چې دوی موصوفوي په الله. وقلوا يا ربي اعوذ بك من همذات الشياطين. یا رب دې مونږ پناه غواړو د وسوسو د شیطان نه، شیاطینو شیطانانو نه. واعوذ بك ای رب دې مونږ پناه غواړو پتا. ای رب دې مونږ چې را حاضر نسی دوی مونږ چار پیرتا. حتی اذا جاء احدهم الموت کله چې راسي یو د دوی ته مرګ
قال وای رب ارجعوني ای رب یو مسلمانان دي طالبانو چې یو ور لاړ شي جنتونه ویني بیرته دنیا ته راګرځېدل نه غواړي او یو کافران دي کله چې مرګ ورته راسي بیا وایي رب ارجعوني ای رب بیرته مې دنیا ته راوګرځه د څه دپاره لعلي اعمل صالح چې زه وکړم عمل صالح فيما ترك كلا انها كلمه هو قائلها دغه خبر چې موږ بیرته دنیا ته وګرځو دا یو کلمه د دوی ویونکی ومن ورائهم برزخ ومخ د دوی کې حاجز د بل دنیا د چې برزخ ورته وایي الى يوم يبعثون دوی د همدلته په برزخ کې وي تر ورځ د قیامت فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون طالبانو دلته روح المانیه و خبر کړی ده د نبی علیہ السلام نسب یو سړی چې سید وي دغه سید توپ طالبانو سړي ته ګټه رسوي که نه رسوي که مسلمان یې ګټه ورته رسوي که مسلمان نه وي ګټه نه ورته رسوي فمن ثقلت موازینه د چا چې درانده سي هغه ترازوګان د اعمالو فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار سوزوی با مخونه دی دوی ور وهم فيها کالحون دوی با پدی جهنم کی کالحون بدرنگوی ځکه دا مخونه به طالبانو د مخ دا ټوله د مخ وخه به طالبانو ور سوزلی وي نو ته نه ډوکي به پاتې څنګه سړی بد کاري د کالح وي بدرنګه انم تکن آیاتی ولنول آیتون دیمون تتلا علیکم ولن تلاوتی دل پتاسی فکنتم بها تکذبون تاسی پدے تکذیب کو قالو ربنا اے رب دیمون غلبت علینا شقوتنا غالب سوی پمون دیمون بدبختی وکننا قوما ضالین ربنا اے رب دیمون اخرجنا منگو باسل دیورنا فإن عدنا کبیا کفر تور گرزیدلو فإنا ظالمون قال ورتو بویلسی الله بورتو یخسو کوچسی فیها پدیور کې لما سره خبرې مکوي انه کان فریق من عبادی انه ساندا کان یو ډله د بندگانو دی مان یقولون ویل ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین ان یو ډله په دنیا کې دی مال بندگانو نه الله وي دوی به دغه ویلې موږ ته بخنو کو انت ارحم تاسو به غوي باندې مسخري کوي فتخذتموهم سخريا تسیونی والدوی پا مسخر حتی انسوکم ذکری ویر مقدمہ قرآن وکنتم منهم تضحکون تاسب لدوی نخندل یعنی دوی پسی بم خندل انی جزیتهم اليوم نن ما جزاور کڑے خجزا فسبب د صبر دی دوی انهم هم الفائزون دوی چی دی کامیاب دی قالا کم لبستم فی الارض عدد السینین څومره وخت اوسېدلی یې په مځکه کې په شمار د کلونو قالو لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین قل ورته وایه قال الله وی ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبث ایا تاسې ګمان کوئ چې موږ پیدا کړي یې عبث وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله عالی د الله الملك الحق هغه الله چې بادشاه ده او حق لا اله الا هو رب العرش العظیم الله رب د عرش هغه عرش کریم او عزت مندا قریبان ورونو بهلول وی یو ورځ په لار روان وړو ماشومانو لوبي کول مردکی کول عربي کې ورته مداحي وي بدای کول نو وی یو رکه لکه تل ناسو زړلی وي ما ورته ویلي زاړي بچې زتا ته جوز مټکو مردکی نه لري چې درته وای خلم چې وی کې وی ماته ویلې کمقلا ای د غیر وجه نه زاړم په دې زاړم د ماشومان سره هر نراجیک چې د خلک پر بیګا پورې دلته لوبي کوي وی ما ورته نو خدا سره وی الله فحسبتم انما خلقناكم عبث وانكم الينا لا ترجعون عبث می پیدا کړی دا کس می پیدا کړی وی بهلول دانا وی زی او شرم ولا دا خطرناک لکو وی ما ورته ویل چې ته خو جهنم ته نه ځې کنه نو ته ولې زاړې ته خو مکلف نه الله عز وجل خو تا نه دی جهنم ته وینا زه پوهیم مور می چې کور کې اور بلې اول وړ په لرګي ته ور راچی بیا غټ لرګي ورخ ستې زړل وی زه حیران کړلم چې ودره ولا مچ دی ته مور می وای زه کور کې وینم چې اور بلې اول وړ په لرګي ته ور راچی بیا غټ لرګي ورخ ومن يدعو مع الله الها اخر ومن غتو تراو بلل الله سربل الله لا برهان له به انما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين قل يا رب دما بكنو كما تو مهربانيو کا وانت خير الراحمين
دلته یوه خبر طالبانو واورېله افحسبتم انما خلقناکم له دې دې نه رانیولې تر اخر آیاته پورې. عبدالله بن مسعود وایي که دا آیات یو سړی چې مریض وي هغه قمرات چې وي طالبانو وي چا په غوږ کې چې دا آیتونه ووایه افحسبتم انما خلقناکم عبثا له هغه نه نیولې تر اخره پورې چا په غوږ کې چې وي ووایي الله عز وجل یې روغ جوړ کوي. که یو سړی یقین ولري په غره وایي غرب هم له غجي نه جدا شي. طالبان دا دومره موثر ده که نه چې دمونه کوئ تاسو خلک وایي د دم اجازه نشته درته. طالبانو چې کورو ته لاړئ یو ماشوم ولیده زړلې یو بل غوا مو ولیدله مریضه وله مثلا که نه غوا ته هم صحیح ده طالبانو وزه مو مریضه وله یو بل څه مصیبت و طالبان همدغه ایتونه په غوږ کې ووایي د حیوان دغه ماشوم هغه بل سړی ته به یې کور کې مور دې مریض او پلار دې مریض دوی تاسې ته وایي اجازه دې نه راخیستلې دوی مطلب دا ده طالبانو چې بیا تاسې دا کار شروع کړئ دوی ته خلک نه ورجذبي کار خرابېږي پوه خو شئ که نه دا د سره زده کړئ چې کورو ته لاړلی هر مریض مو چې لیده پې باندې وایي ایتونه افحسبتم انما خلقناکم عبثا. عبدالله بن مسعود وایي زما سخته تجربه کړې ده.